إنما عليك بلاغ ما نسير استاكر وعلينا الحساب. وعلينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورہ نساء. نساء مانا شذی. منگا بارہا دا ذکر کرے دے چھ نامہ دا صورت دا صرف ریفرنس او انٹروڈکشن دا پا رہی چھ تیو آیت ہوائے دا دا کم صورت تے انٹروڈکشن دا پارا ہوئے دا سورہ نساء دے یا دا سورہ بقرہ دے. دا ریفرنس دا پارا ہوئے دا سورہ بقرہ دے یا دا سورہ نساء دے. دا دے نامے دا صورت مانا دا ندا چی گنی دا یو اس سے لکل شوئے دے پا نساء باندے نا ویو دا متعلقہ نامے پا حوالہ سلقوں نے بحث پا چرتوی دا صورت کی نو دیکھیں دا زنانو دا مسئلو بحث تا خدا غینا علاوہ نور پا کیوں بلاڈے بحث نوی. زمانہ دا نزول غالباً دا ہجرت نباد دا دریم کال اخر دا سلورم کال آخر او دا پنزم کال اول. دا ابتدان والے سر آیت نمبر یو دیر پورے تقریباً دا دا غزوہ احد نبات پا دریم کال کی نازل شوی دا. پا دے کے دا وراثت مسئلہ ذکر دا او دا وراثت مسئلہ پیدا شوا کہ غزوہ احد کے گن کسان شہیدان شو. آیت نمبر یوصل یو او یوصل دو کی صلاۃ خوف ذکر دے. صلاۃ خوف مانا کہ میدان جنگ کی بھی مجاہدین جماعت کول غوالد یو امام شاہ تا نو داغی یو طریقہ دا دغه طریقہ پا دغه آیتونو کی ذکر دا او دا صلاۃ خوف مسئلہ دا تاریخ پا حوالہ یو غزا شوی دا غزوہ ذات الرقاع. غزوہ ذات الرقاع پسرورم کاند ہجرت. د مدینه منورینا د بنو نذیر یهودیانو اخراج شوه د پر ربیع الاول سلورمه هجری کې
دې صورت کې يهوديانو ته آخري تنبیه شوی ده. او مسله تیمم دام دې صورت کې ذکر ده. او دغه مسله راغلی و په غزوه بني مستلق کې. غزوه بني مستلق او د بني مستلق غزا دا په 5م کال د هجرت باندې شوی و. موضوعات د صورت چونکہ د ہجرت نہ بعد مدینہ منورہ یو اسلامی ریاست ہو. دغه اسلامی ریاست د افراد او اخلاقی تربیت غوښته. د افراد او اخلاقی تربیت او اجتماعی اعتبار سره معاشرت، معیشت، تمدن او امور د مملکت، معیشت، معاشرت، تمدن او امور د مملکت د دې ټولو شیونو ذکر دی په دې صورت کې. مشرکینو، یہودو او منافقینو دی بھرپور او زوردار مخالفت کو داغے په حوالہ تعلیم و مسلمانانو ته نمبر 3 چونکہ در ریاست ذمہ داری ہوا دعوت خورول داغے طریقہ ور خودلو سلورم مسلمانوں ته تعلیم چې حقوق متلف کوي. او خاندانی زندگی د دې د بهترۍ کوشش وکړي چې اخلاقی انحطاط را نشي. اخلاقی انحطاط، کمزوری. مسلمانانو ته الله جرأت ورکړ چې د منافقینو د سازشو او د دسیسو په حواله بدل کېږي ایمان. د منافقینو دسیسه بدل کېږي، بزدل کېږي ایمان، کمزوري مخکاره کوي. کم خلق چې چرته د منځو منځلاکو کې اوسېده مسلمانان
ناغی ته حکم کو چې هجرت وکړي، اسلامی ریاست تراشي چې په دا منظومس کې بے سبب میدان شي چتا تاسو مې د کېدل وایو ها او مخالفینو چې څه کول دا هغوی په دسیسو باندې الله تعالی تنقیدونه وکړل. یا ایها الناس او خلقو اتقوا ربکم او یریږئ پروردگار خپلنا. نو تقوا دغه لغوی معنی ولیکا چې لغوی معنی خو د تقوا ده ځان بچ کول. د پروردگار نه بزان څنګه بچ کې د عذاب نه نږدې کېږي ورته سبا کېږي ورته ورنږدې کېږي با او نږدې کېږي به څنګه په اطاعت څنګه ورنږدې کېږي په اوبیډینس. نو گویا لازمی معنی د تقوا دا شو چې د خپل پروردگار حکمونه ومنئ. ویریږي د پروردگار نه معنی د خپل پروردگار حکمونه ومنئ. یا ایها الناس اتقوا ربکم خلقو یریږئ د پروردگار خپلنا. الذي آغا پروردگار خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحدة د یو نفسنا آدم علیہ السلام نا وخلق منها زوجها پیدا کړی د دې نفسنا زوجها جوړه ده بیبی ده. نو حدیث د بخاری کې راځي چې حضرت حوا دا د آدم علیہ السلام د چپه پښتاینه رب نه پیدا شوی و سنه پښتاینه یو کما ده وخلق منها زوجها پیدا کړی دا میلاد د نفسنا زوجها جوړه ده زوجها جوړه ان خزا وبص منهما اخوار کړي د دې دوانو نا رجالا كثيرا ناری نه ډېر و نساء اشد ډېری هم دا یو جوړه ټول دنیا په ډکه شو. واتقوا الله الذي يرجى الله تعالی غنا تساءلون به چې تاسو غوښته کوي د یو بلنا په نام د الله تساءلون به تاسو غوښته کوي د یو بلنا پنامر دغه الله. نو الله تعالی وایي چې تبل چا تر دغه خدای نام نوم پیش کې چې ته په تکلیف کې یا ته څه شی غواړې ورته فار گاډ سیک څه ورته فار گاډ سیک خدای لپاره کا صحیح یعنی ټول خلک وایي فار گاډ سیک ایون امریکایان هم وایي کنه وایي. نو الله تعالی وایي چې دغه کم گاډ ته مخکې کې چې فار گاډ سیک نو دنه ته په خپل ول نه یریږي. واتقوا الله الذي تساءلون به ورګ الله تعالی غنا تساءلون به چې تاسو تساءلون به سوال کوي د یو بلنا به پنامه الله والارحام او یریږ تاسو د قطع رحمنا قطع رحم قرابتونه ختمول څه شي قرابتونه ختمول رشتہ داري ختمول. حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي سل من قطعک سوچ تاسو رشتہ ختمي تی ور سره برابر وا وعفو عمن ظلمک سوچ تا باندې ذاته کوي تو تعفو کوا واحسن الى من اساء اليك احسان کوا هغه چاته چې چاته سره بدی کړی دا تدری لفظ ولیکا چې رشتہ یو ځای کوا هغه چاته چې څوک تا نه ځان کټ کوي چې چا در سره زیاته کړی دی هغه ته عفو کوا چا در سره بدی کړی دا هغه سره احسان کوا.
واتقوا الله يرګ الله تعالی نا الذي اغا الله تساءلون به چتاسو غشت کوي پنا مداغ ولرحام او يرګ درحمونو کټکولنا د خپلوای کټکولنا ان الله تاکي سر الله تعالی کان علیکم رقیبا د پتا سبحان رقیبا نگرانی کوونکی رقیب په معنا ده نگرانی کوونکی الله تعالی ز تاسو واچ کوم ز تاسو هر انډیویډوال واچ کوم نو سپته ولګیدا چې د الله یاره او د رشتہ دارۍ احساس په انسان کې پیدا شي نو د بیا زیاتې نه کیږي بلته مسلو لري قبل د دوه سيزونه یعنی احساس الله تعالی ورک اول دا چې الله نو یریږي دویم احساس ورک چې ګوره تاسو دیو بل پردي نه یې تاسو گریٹ گرانڈ فادر او گریٹ گرانڈ مدر یو دی د ټول انسانانو گریٹ گرانڈ فادر او گریٹ گرانڈ مدر یو دی دا دویم احساس ورک دریم احساس ورک چې دغه الله په نوم تاسو یو بل نغښت کوي یعنی یو سړی ته چې ته احساس ورکې نو د خدای د عظمت ورکې نو ته په خپل ولې احساس نه کوي د خدای په پاو او څلورم احساس ورک د رشتہ دارو نو بس کدا څلور احساس په انسان کې پیدا شي نو د نبی ازاته نه کیږي صحیح ده څه فلخه وآتوا اليتامى اموالهم اوس د ټولو نه اعلی ترین زیاتې چې کیږي دا بے وسه انسان سره کیږي چا سره کیږي تاسو بے وسه وایو بے بس انسان سره د ټول په بے بس انسانانو کې د ټول نه لوی بے بس یتیم سو یتیم یو خدا چې هغه سپورټر نه لري یو دا چا سپورټ او دیمه دا چې هغه لا تاسو په خپل سره شوی نه معصوم وي نو خپل قوت هم نه لري دا ته ولي چې یتیم د ټول نه اعلی ترین مظلوم په دې معنی چې دینه په خپل خپل دفاع کول شي نه د دفاع لپاره بل څوک موجود دي ا دې ولي چې څه فلاخه چې یتیم نه په خپل خپل دفاع کول شي نه دفاع لپاره بل څوک موجود دي وآتوا اليتامى اموالهم ورک یتیمانو ته اموالهم مالونه دوی 9:15 وآتوا اليتامى اموالهم ورک یتیمانو ته مالونه دوی ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث ام بدوي تاسو الخبيث خپل ردی مال خپل ردی مال بالطيب په اعلی مال د یتیم باندې چې ستا په کفالت کې یتیم دی ته دا غلو کا تر کې داغه د مال څه کې لوک افټر کې داغه د مال د هغه په پټي کې خایسته غنم شوی دي استاو پټي کې خراب شوی دي نو ته دا په دغه خو غنم څه کوي هغه دی هغه کوي او دغه هغه کور تراړل چې غنم خو غنم لسمنه او دام لسمنه دي نه غنم لسمنه او دال لسمنه اشاره بیکاره غنم دی هغه اعلی دي ټول دا کار کوي ولا تتبدلوا الخبيث بدلک مور کوي الخبيث ردخ پر بالطيب فاعلی د یتیم باندې ولا تاکل مدافع یو طریقہ ایکسچینج مکوي غلط ایکسچینج او دویم ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم امخریتاسو مالونه د دوی الى اموالکم خلق د مالونو خپل سره ان دا څه مکو چې یتیم د کفالت کړي نو هغه یو کس دی او تا او ستا بچی لس کسان دي صحیح او چې ته پخله کې نو نیم اوړه دا هغه چې نیم خپل چې نیم اوړه دا هغه وګړي ان خپل دا احسان دی دا عدل ولا تاكلوا اموالكم الى اموالهم ولا تاكلوا مخريتاس اموالهم مالنا دوی الى اموالكم خلق ملک د مالونو خپل سره نه ستېمانه وساته صحیح سرېشو وساته ستناسب وساته چې هغه یو کته یا دوه کسان تاسو لسی نو تخپل یې لسی سي چوا دا غي دوی سي چوا په لته چوا دا غي دوه چوا انه کان تاکي سرتا عمل دے کان خوبن کبیرا دا لوی جرم دے خوبن کبیرن مانا لوی جرم دے
اوس عربو بدا سے کول چې کفالت کې به یتیمان پاتې شوي د کاکالونه ته چلونه د کاکالونه د عملونه د مامالونه د خاللونه کزنز مال به هم پاتې شو نو دوی بدا سے کول چې هغه به په نکاح کې صرف د مال په غرض او د شذ حیثیت په وطن اور کوسي صحیح نو الله تعالی فرمایي دغه نکاح بیا وړي کې دا ظلم دی دا زیاتې دی د دین علاوه بل ځای نکاح وکړه وَإِنْ خِفْتُمْ كَتَاسُ يَرِيگَيَ اللَّهُ تُقْسِطُوا چې انصاف بنو کړئ شئ فی الیتاما په یتیمانو ښځو کې یتیمان ښځې ان سنس ستا کزن دي ستا کفالت کې پاتې شوي دي خو ته نکاح کې سره پر د مال لپاره نو الله تعالی مکه ودا دین اجتناب وکړه نکاح به کوم ځای کې فَانْكِحُوا بیا نکاح کوي ما آغا طاب لکم چې جائز دي تاسو دپاره طاب لکم چې جائز دي تاسو دپاره من النساء د ښځینهونه مثنا دودوا وثلاثا درې ورباغا سلور فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا خو که تاسو یریږئ چې عدل بنو کړئ شئ د یو نه سیوا سره فواحده نو بیا اکیو وکړئ بیا څو ښځې وکړئ بیا اکیو ښځې وکړئ نو دغلته یو تاریخي پس منظر ولیکه چې د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه وړاندې دا مسله ډیپینډ و په حیثیت د سړي باندې چې سړی به د څومره قوت او د دولت مالک و نو دومره به هغه ښځې کولې لس شل صحیح یوه دویمه خرابي دا وه چې سړی به د قوت مالک و نو د غریب سړي د لور د مرضۍ نه بغیر یا دا غریب سړي د مرضۍ نه بغیر په هغې به دعوه ولرله په هغه جنۍ به دعوه ولرله بس هغه غریب سړی خبر نه شو کولی دریم دغه ښځې د دوی ته به هېڅ معاشرتي حیثیت نه ورکړو لایک ټیشو پیپر دا به صرف یوز دپاره وي چې څومره پورې به طبیعت غوښتو یوز به وکړو بیا به ترو وکړي بیا به څه کړو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات برادر عبد الصمد تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات. You should remember this hadith. تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات. من الذوق taste. پیغمبر علیہ السلام وہی نکاح کوئی طلاقونه مور کوي نکاح کوي طلاقونه مور کوي ځکه خدای نه خوښي هغه سړي چې خوندونه اخلي او نه هغه ښځه چې خوندونه اخلي. Yes. چې یو واده وکړي هغې له طلاق ورکړي بیا ملکې چې د بلې خوند واخلي صحیح شو یا ښځه یو ځای واده وکړي دا خلاف کیس وکړي په عدالت کې چې خپله ترې واخلي سرته بل ځای خوند اخلي. دا خبره په دواړو راځي خو نکاح یې تړي د خوندو لپاره نه فقط دی او ځان لپاره کوي یعنې په اسلامي نکاح کې کمیټمنټ وي څه شی پکې کمیټمنټ ها دا کمیټمنټ فار لایف بس دا وکړ سره چې دا لفظ ولیکه نن دېرش موضوع یا د لفظ او د هغه موضوع متفیه څه مې وویل څه وایي چې دلته په دې اجتماعي کې خلک چې واده نن زما په خیال هغه نه زما په خیال نن هغه زمونږ خویندې ماندې به هم په لطیفو باندې ډېرې خوشحاله شوي هغه زخت مټه پورته کړی زیر مټه پورته نه خسر دی هغه به ورته ووایي خسر دی واښه دی
که څنګه هغه ورته وایي چې خبره داسې ده سیف الله خان اورېدلې ده نو اوس درېیمه ده چې دوی به زنانه هغه به یوز کړي او بیا به ترو به کړي صحیح څلورم دوی کې او بل عمل چې یو زنانه خاون به مړ شو خاون به مړ شو او دا خاون به سمالو د خاون به یا د خود سره به سمالو نو دغه مړی ورور یا وراره یا تر ورور یا وراره یا بل رشتہ هغه باندې د مرګ سره متصل دا یو صدر ول سر باندې واچو ازنانه به څوک صدر به ول سر باندې واچو دا غي معنا ودا و چې دا د کلیم کړه دا غي معنا بسو دا افغانستان کې د فکر او د طالبانو په مدان د ګسر معنا هغه ډیر د سړي ځامن دي خیر معنا اډر د سړي ځامن خو مونږ کې سړي توپ نو کار مخاب صحیح ده کني دا سود خورای او دا غاڼې دا عذابونه ټول نه خلق خلاص کړي کني او خلاص کړي اخر کې به سلام کې دا قاعده ان شنو جبل چې سارا کې چل تكين سلام الله استموت ذر انجلي وغايه لطالبان دغلا یا په دغه طالبان په افغانستان کې ریکارډ ده یا دا کولج په فارسی دا ریکارډ ده نو دا به کلیم کړه نو یا به دې سړي په خپل نکاح کوله او کده به نه نکاح کوله نو دې خزه په خپل نکاح چرته نشو کولای نه بل چا کولای شو اپروچ په دته کېده دته په مرزه به نو د ډیماند کو چې یا خدای دې سره کمال دې دا به پریز دی یا به ته دومره مال لا کې نو بیا به نکاح کې دې تعزل وای عین ضاد لام پیغمبر اسلام والسلام راغله دا حیوانیت ده نن دنیا موږ درس راکوي تاسو ته انسانیت خو موږ غلي کې نه سړیا دنیا ته انسانیت محمد صلی الله علیه وسلم هیومن رائٹ راځي موږ ته هیومن رائٹ دنیا ته چا کولی محمد صلی الله علیه وسلم وَإِنْ خِفْتُمْ كَتَاسُ يَرِيگِ اللَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى چې انصاف بنو کې شي یتیمانو خود سره نو نه پنه کا کوي ستا قدم دستا کفالت کې پاتې شوی صرف د مال لپاره نه کا کې سټیټس ورته نه ورکه حیثیت ورته نه ورکه ولې دا نه کا کې خدای وی دا کوم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ نکاح کوي ما هغه خزه طاب لكم چې جائز دي تاسو د پاره من النساء د خزنا مسنا دوا وثلاثا درې ورباغا سلور نو بس الله تعالی میکسیمم ادره د پسو باندې پسلور باندې ادره د میکسیمم پسو باندې پسلور او ماته ته د عرب معاشره دا چې وا دیو سړي نکاح کې بسل خزه هم وي without having any due right of sex صحیح شریعت اسلامي پسلور ادره ده او داګه د پاره اوس کنډیشن کې فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا کتاسو یریږئ چې عدل بونه کړی شي د یوې نه زیات خود سره فواحده نو اکیو کوي فواحده یا اکیو کوي حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من تزوج امرأتين فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل كما قال عليه الصلوۃ والسلام چا چې دوه شذ وکړي او هغه سره انصاف نه وکړي دوشه دی وکړي او هغه سره انصاف نه وکړ قیامت پر ورځ چې قبر نه راپاسي نو نیم طرف به فلج وي پیرالایز وي یا یوم القیامت وشقه مائل نیم طرف به سي فلج وي تاسو فلج وي موږ فلج وي پیرالایز وي نو دا یو لوی شرم دی لوی رسوایی ده چې قیامت پر ورځ باندې یو سړی فلج را رواني نو اتوماتیکلی دا ویزبل ډیسټینګویش مارک دی چې دا به غیرت د خود دوی په انصاف نکوه سره سره لوی رسوایی ده نور عذاب ولا بیاي اوس دا انصاف بس کی نو نمبر اول په وخت راولو کی او نمبر دویم په معاشي او معاشرتي تقاضو پورا کولو کی وخت راولو کی نو یا دا ډیپند کوي چې ټایم ټیبل ته څنګه جوړي چې یو هفته دې کور کې بل هفته هغه کور کې درې شپې ورځې دې کور کې
دریش پی رضی پاگا کور کی لش پی رضی دے کور کی لش پی رضی ڈیپینڈ کئی چې فاصله سوره ده یا څنګه اپروچ کول شي خو دې کې بدانی چې نه لس پیدل تا او شلغه سره نه صحیح شو او دویم په معاشي او معاشرتي ضرورياتو کې نو معاشي او معاشرتي ضروريات یا تقاضي چې دې له غوښه راوړي نلته بم غوښه لګي اصل نه تر غوښه راځي لوبیا ولګي صحیح دا انصاف د تقاضو خلاف تا دا انصاف د تقاضو خلاف تا او دا څه هم نه چې ویل نه جوړاوه ته پارټي شي کوي او بلې اسوات میټ کی صحیح یا خو بدوار د اسوات میټ کې خلې بدوار له پارټي شي کوي ها ګراج سبراغات تجربه نشته دا زبادي ته واګه ته ورته تر دوکې کوي نن ما بیان کو کنه انا خويندې مې په ډېرې وي خو څه په لاقا مې خوشاله وي تاسو په بیان کې شذینه ډېر وسته شکر زما خدای نو ما نه خر دې او خل نه استوي خور ته ویلي او بلول ته ویلي ته ګوره یاد ساته حاجی صدا څخه خبره کړه هفته او کوم ګوره دي سیف الله خان ته معلوم دي خدای کوي نه لاس کاله دې کړل سیف الله خان هسپتال څنګه دی حقانی هسپتال رواني خروان ها ستورور سپیشلایزیشن دی پس کې هغه جنرال میډیسن نه جنرال میډیسن دی نو دا پرایویټ هسپتال دی جوړ کړی خد جوړ کړی دی کومک اروپا ته راځي ها اته به جوړي خدا خدای رحمت شډیر جوړ کړی شډیر ها الله دې اجر ورکړي خندار راځي بیا د خندار په ډیر د ایکس په فاګر سره د اکشن پیدا کوي په تاسو کلی کې کینې جوړ کړی نه نو استاد داسې وکړي ته اوس یو انجینیر فرم جوړ کړی نه هغه ډاکټر ان ډاکټري فرم جوړ کړي ته چې انجینیر فرم ته وایو ته ګرې انرژي ورې د لپټاپ ما ښه سره ما ټلیفون اوکی وای د شي فرق او دا رمضان د پایلوټ د یې سره دی د ته و فلایټ انجینیر وکړه اده اسه ډېر ذهین سره دی ډېر ښه تعلیم ورته سره دی اجرکم فلایټ کو هغه دې ډوړې ځای اچھا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا کتاسو یریږئ چې عدل بنو کړئ شي فواحدا نو بیا اکیه وکافی ده صحیح او ما ملکت ایمانکم یا الله تعالی وی کاغم نو بیا یو وینځ در لکافی ده ما ملکت ایمانکم هغه قضا چې شیلا سونه تاسو د هغه مالکان شي وي لغوی معنی ده چې شیلا سونه تاسو د هغه مالکان شي وي نو دا البته مسله ولیکه چې د وینځ او د غلام تصور دا د اسلام تصور نه دی دا د ټولې دنیا کلچر او سیویلایزیشن رومن امپایر بیزنطین امپایر پرشین امپایر اساسی طور خدا کنسپٹ داو چې جنگی قیدیان دا به وینځ او غلامان جوړول شي پرزنرز اف وار یا کیپټیوز دا به جوړول شي دا به وینځ او غلامان جوړول شي دا اساسی تصور خدا بیا مخالفینو ابیوز کړ مخالفینو نه ابیوز کړ رد نه کړ خراب داسه کړ چې نه دغه خو یو کانسپټ و ټیک ټو سم ایکسټنٹ دیٹ واز ا کانسپټ خو ابیوز داسه کړ چې په لار به یو سټرینجر روانو چې په حضور راونی سو بل باندې به خرڅ کړ دا بیگانه سره به وتراو به نیسو چې باندې به خرڅ کړ به تور غلام یا به تور وینځه نو دا ابیوز کول او یو ویزیبل مثال موجود دی زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اڈاپٹڈ سن دا د یمن سره یو نوجوانو زید ابن حارثہ د یمن سره یو نوجوان پلار روانو مکی والو په زور راونی سو او په بل سړي خرڅېدو د حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہا لاس تر ورسید هغه واغست تاجر خدا
عورت خدیجه چې پیغمبر علیہ السلام سره نکاح وکړ خپل ټول مال ورته گفت کړ نو من جمله دا غي مال څخه دا زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ځکه دا پراپرټي و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې آزاد کړ او متبنع کړ اډاپټ کړ او دا واحد صحابي چې قران کې نوم دی بل صحابي قران کې نوم نشته نور صحابه الله ذکر کوي په کوالټیز پس په کوالټیز خود د ذکر کوي په نامه فلما قضا زید منها وطرا زوجنا کا سوره احزاب کې د ذکر د واقع ده زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ نو دا هغه قسم غلامو چې د ابي سعو اوس چونکه کیپ ته اوس به غلامان جوړېدل یا وینځي به جوړېدي لہذا اسلام خو ون سائیډډ دا ډراپ کول نه شو یعنی دا څه خو نشو کېدی چې د مسلمانانو کیپټیوز دی هغه غلامان جوړي او دا هغه کیپټیوز زي تاسو خلاصې دا څه کېدی شي د ټوټلی امپاسبل دا خو لاجیکل نه دی لہذا اسلام هم دا تصور بنیادی طور اوساته خدای ریفارم کړ لیکن ریفارمیشن وکړ ریفارمیشن ان ا سنس چې دنیا کې به یو ځل سو غلام شو بیا دغه د ازادي سلار نه و هغه به غلامو until his death هغه غلامو until his death yes شریعت اسلامی لومبه خدا او کړ چې دا مست نکړه چې کیپټیوز به خامخا غلام جوړي دا حتمی نه و د لپاره آپشنز ورکړل چې just release them for free دولت release them for free that's up to you depend upon circumstances number 2 release for ransom number 3 release for a fixed job چې professional وو نو ته به دا یو جاب د کړه کله کمپلیټ کو به بتا آزاد number 4 release in exchange چې زمون قیدیان کای رها کی نو موږ بمتا رها کو او پنځم داو چې غلامه جوړ کا مدیره پر ریفرنسز بیا ورته ان شاء الله بل ورځ عبد الصمد تزين